سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ بیاست. دوستان نن ستاسو ته داسې یو خوندوره ویډیو کې راغلی ویډیو د دې په اړه څنګه کولی شو موږ یو فلم یوه ویډیو په هره ژبه چې وي موږ څنګه کولی شو هغه پښتو ته ترجمه کړو. نو ډیره اسانه طریقه ده، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. نو دوستانو تاسو په سبسکرایب باندې هیڅ نه کیږي، نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب. تاسو په سبسکرایب باندې هیڅ نه کیږي، نو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل نشان ہے آل نوټیفیکیشن ترڅو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. نو دوستانو را درومو ویډیو شروع کوو، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. دوستانو په سبسکرایب باندې تاسو هیڅ نه کیږي، نو هیله کوم یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو دوستانو تاسو به لومړی راشئ ګوګل کروم ته. دغه ګوګل کروم ته به تاسو راشئ، یوټیوب چینل یوټیوب نه بعد تیر شئ، تاسو په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې باندې کلیک وکړئ دې ته به لږ صبر کوئ ترڅو دغه تاسو ته خلاص شي. نو دوستانو تاسو به دلته راشئ، په دې کونج کې په درې نښانو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړل دلته خپل یوټیوب به خلاص کړئ. یوټیوب مو خلاص کړ، دلته په درې کونج نښانو باندې تاسو ویل دې باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به تاسو لاندې راشئ او ډیسکټاپ سایټ به سلیکټ کړئ. کله مو چې ډیسکټاپ سلیکټ کړو نو له هغې وروسته به راشئ هغه فلم یا کومه ویډیو چې هر څه یې تاسو راوړئ. ما نو کمانډو هغه 3 فلم راوړلی، نو تاسو ته غواړم چې دغه په پښتو ژبه تاسو ته ترجمه هر تاسو راوړئ، په هغه سرچ کې ورکړئ، هغه ویډیو به ځان ته راواړوئ او دا طریقه به پرې وکاروئ. کله مو چې فلم راواړو دلته دغه نشانونه راځي، په دې کې به په دې باندې کلیک وکړئ. دغه وړوکی وینه تاسو به ښه رانږدې کړم. په دې مو چې کله کلیک وکړو دې باندې تیار، دې باندې کلیک نه وي چې کله کلیک وکړئ دغه سور نشان ترې لرې کېږي. نو په دې باندې کلیک وکړئ، دا سور نشان راغی. بیا به دلته په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دغه سیټینګ اپشن تاسو وینئ، تاسو ته لږ کرښه دغه تر تاو کوم تر څو تاسو ته ښکاره شي. په دې سیټینګ اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو دوستانو په دې سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړو نو بیا به راشئ ټرانسلیټ، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به کلیک وکړئ، دلته تاسو ته ښه رانږدې کړم تر څو تاسو ته واضح ښکاره شي. تاسو به دلته کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو په دې باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو به هغې نه وروسته په آډیو ټرانسلیټ باندې کلیک وکړئ. دغه په ټرانسلیټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو آټو ټرانسلیټ باندې زه کلیک کوم. زه لومړی دا فلم چې دی دا به بند کړم. نو د هغې وروسته تاسو راشئ لاندې ښکته راځئ، داسې ښکته راشئ، تاسو به دلته پښتو ژبه ځان لپاره انتخاب کړئ. ښکته راځئ، په دې کې تاسو پښتو ژبه ګورئ، نو تاسو ته به هر څه پته ولګي. دا د دوستانو پښتو ژبه دغه ده، نو زه به دا را انتخاب کړم. پښتو باندې مې کلیک وکړو. تاسو لږ صبر ورته وکړئ، دغه دی په پښتو ژبه باندې به اوس ماته دغه فلم ترجمه شي. खून के आंसू रोएगा, there will be a civil war, मैं रहूं या ना रहूं। एक ही आदमी है जो इस मुद्दे को जड़ से उखाड़ सकता है, करण सिंह डोगरा। सर, ये आदमी दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, पर इसके लंदन में होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अगर तुम्हारा अंदाजा गलत निकला, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। نو دغه د دوستانو تاسو په خپله ولیدل چې موږ یو فلم ترجمه کړو په یوټیوب کې. نو دغه د اوس تاسو ګورئ چې کورنۍ جګړه به وي که زه ژوندی یم او که نه. نو دغه دوستانو تاسو وینئ، دغسې تاسو کولی شئ چې هر رقم ویډیو وي یا فلم وي، هر څه وي، په دې باندې ستاسو په دې واسطه باندې تاسو یو فلم یا یو ویډیو ترجمه کړئ. په دې هیله دوستانو ویډیو مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي نو زه بیا هم په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم زموږ یوټیوب چینل میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او په خوا کې د بیل نشان وهئ تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره سبسکرایب او دغه بیل نشان وهئ تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.